دغه ملک پاکستان دغه رقم په درواغو باندې نه چلول کیږي. دوستانو مخستن د محمود خان اچکزي پر کور باندې چاپه وه چې پر جیو نیوز پر سی سی ټي وي کیمرو باندې ټوله شیان ښکاره سول چې د محمود خان پر کور چاپول سوه. او بلې خواته نګران وزیر اطلاع جان اچکزی راخطا سوی چې سی واقع دی په پریس کانفرنس کې ناست دي، غلط نشریات کوي او د بل په خوله نشریات کوي. دی په دغه پریس کانفرنس کې مخصن وایي چې د محمود خان اچکزي پر کور باندې چاپه نه ده ول سوې، لہذا دا غلطې خبرې دي. په پښتنو او بلوڅو روایاتو کې دغسې کار مطلب څوک دا سوچ نشي کولی چې د چا پر کور دې چاپه ووایي. دا دغسې یو پراپرټي وله، په هغه کې یو مځکه وه، د هغو حساب یې نه و ورکړی، په دغه پسې پلوس او خلک ورلو. دغسې پرنس کانفرنسونه کومه ودې عوام ته کوم تصور ورکوي او دغه د دې مطلب او معنا څه شي د دغسې پرنس کانفرنسو؟ دا دی جان اچکزی هم دی، په اچکزو کې د اچکزي دعوا هم کوي. نو د ده خبرې به واورو چې دی په دا خبرو کې څه وایي. د محمود خان اچکزي پر کور باندې باقاعده چاپول سوه چې جیو نیوز پر ټیویانو پر ګردو شیانو وچلېدله، او نګران وزیر اطلاع چې ختم سوی هم دی، دی راسي پرنس کانفرنس وکړي وایي چې چاپه نه ده ول سوې ده، لہذا غلطې خبرې دي. د محمود خان پر کور چاپول دا هېڅ امکان نه لري. د ده خبرې به واورو چې دی په دا خبرو کې څه وایي. او د سرکار سره دا غوښتنه ده چې دغه سړي ته دې سزا ورکړي که چیرې سرکار په خپله په دغسې کارونه کوي. دغه موږ ته منظور نه دی چې په پښتنو کې فشار راولي او داسې ناقب پرنس کانفرنسونه کوي. نو د سرکار سره موږ دا غوښتنه ده چې دغسې خلکو ته سزا ورکړي. که چیرې تاسو په خپله سرکار په خپله په دغسې انسانانو داسې پرنس کانفرنسونه کوي، دا به موږ ته د برداشت وړ نه دي. راځي د ده خبرې به واورو. جن کا ایک نام ہے جو اس وقت ایک صدارتی امیدوار بھی ہیں، ان کے گھر پہ ریڈ انتظامیہ سوچ نہیں سکتی. دوسری بات یہ کہ ان اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ بزرگ سیاستدان صدارتی امیدوار پشتونخوا ملی عوام پارٹی کے چیئرمین جناب محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پہ کوئی ریڈ ہوا ہے یا خدا نخواستہ کوئی چادر اور چار دیواری جو ہے وہ پامال ہوئی ہے. ہمارے صوبے کے روایات ہیں، ایک عام شخص کے گھر بھی پولیس بغیر اطلاع کے ریڈ کے نہیں جا سکتی. بالخصوص ہمارے جو بلوچ اور پشتون روایات ہیں، چی جا کے ایک چوٹی کے سیاستدان جن کا ایک نام ہے جو اس وقت ایک صدارتی امیدوار بھی ہیں، ان کے گھر پہ ریڈ انتظامیہ سوچ نہیں سکتی. 2.5 کنال کی پراپرٹی کواری روڈ پہ محترم محمود خان اچکزئی بزرگ سیاستدان پشتونخوا ملی عوام پارٹی کے چیئرمین اور صدارتی امیدوار، ان کے گھر کے سامنے یہ پلاٹ لوکیٹڈ ہے، جہاں پہ انتظامیہ نے لینڈ لارڈ کی شکایت پہ ریڈ کیا اور یہ جو لینڈ ہے وہ واگزار کرایا. وہاں پہ ایک گارڈ جس کا تعلق محمود خان اچکزئی صاحب کی سیکورٹی سے تھا، انہوں نے انٹرسپٹ کیا لوکل انتظامیہ کو، اور ایک جو اے ڈی سی صاحب لیڈ کر رہے تھے اس ریڈ کو، ان کے ساتھ انہوں نے مزاحمت کی، اور جس کے نتیجے میں لوکل پولیس نے انتظامیہ نے اس سیکورٹی گارڈ کو جو اس لینڈ کی رکھوالی کر رہا تھا کو گرفتار کیا. دوسری بات یہ کہ ان اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ بزرگ سیاستدان صدارتی امیدوار پشتونخوا ملی عوام پارٹی کے چیئرمین جناب محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پہ کوئی ریڈ ہوا ہے یا خدا نخواستہ کوئی چادر اور چار دیواری جو ہے وہ پامال ہوئی ہے. کوئٹہ میں محمود خان اچکزئی کے گھر پر چھاپا مارا گیا. جنرل سیکرٹری پشتونخوا میپ عبدالرحیم نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کے ایک محافظ کو گرفتار کیا گیا ہے. محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں خطاب کی سزا دی گئی. ملک گیر احتجاج